د اواز د خیبر کمرخیله د بیټونو مینوالو زموږ سره یو ځل بیا لکه د نور په شان باندې بزګر افریدي موجوده ده محمد امین افریدي صاحب دی وړو که سکې به ورسره نوست دی موږ د وخت په وادي تیرا الوکات صاحب کې موجوده وي خیبر ایجنسي کې او محمد امین وایي چې زه یو کلام درته وویلی چې ملګرو ته ډالۍ کوم موږ غواړو چې بس ډالۍ یې کړي چې د دم د هغه چې کوم د خواهش به راشي ملګرو امید ده چې خوښ به شي محمد امین زموږ د غوږ کوي چې ته چې کوم دی کلام وړاندې کړه زموږ لاولت مننه غزل دی چې وایي څوک په ژوندون تش د جهان مین دی څوک په ژوندون تش د جهان مین دی وایي رنګ رنګ دنیا ده څوک په ځان مین دی ډېر ښه وایي څوک د خپل یار د مخ خلونه شمېري څوک د خپل یار د مخ خلونه شمېري وایي څوک په ستورو د اسمان مین دی ډېر ښه وایي څوک د ګونګټ سره د ګند خوشحال وي څوک د ګونګټ سره د ګند خوشحال وي وایي څوک د بلبل په ګلستان مین دی ډېر ښه وایي څوک د دنیا هرس اخستې په مخ څوک د دنیا هرس اخستې په مخ وایي څوک په حدیث څوک په قرآن مین دی ډېر ښه وایي خلک مین هر یو شاعر ته وایي خلک مین هر یو شاعر ته وایي وایي دغسې نه د هر انسان مین دی ډېر ښه وایي د هر مظلوم په حال اسمان جړېږي د هر مظلوم په حال اسمان جړېږي وایي زړګی مې ځکه په باران مین دی زبردست او د زړګي درد ترې خوب خندا پاتې کړل د زړګي درد ترې خوب خندا پاتې کړل اواز په غم د خپل جانان مین دی ډېر ګرانو مینوالو دا و محمد امین صاحب چې کلام یې وړاندې کړو موږ ډېر دا تر کوو ځکه چې په داسې لږه د دومره ښکلی په خپل انا سره وړاندې کړو ډېره ډېره مننه یې کوو امید لري چې تاسو د خوښې وړ وګرځئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړو ملګرو او د ملګرو سره ګروپونو کې شیر کړو او د فیسبوک پیج مو لایک او فالو کړو د ملګرو سره ګروپونو کې شیر کړو چې تر څو زموږ وړاندې ویډیو ګورې پټین ته ورسېږي ډېره ډېره مننه د الله په امان ښاد و آباد اوسئ